د افغانستان او ایرلند لوبلړۍ او شلوریز نوملړ ته د راشد خان او مجیب راستنېدل. افغانستان او ایرلند سبا پنجشنبه د متحده عربي اماراتو په شارجې لوبغالي کې د یو ورځنۍ لوبلړۍ پیل اخلي. افغانستان په وروستیو تازه لوبلړیو کې خپل دوه مخکښ او د کرکټ پر نړۍ راچلوونکي توپ وهونکي راشد خان او مجیب زدران له ځان سره نه لرل. تازه ایسیې ته سرچینو تایید کړي چې دواړه لوبغاړي په سټه روغ شوي او د ایرلند پر وړاندې شلوریز نوملړ ته راستنېږي. په ټوله کې دا د افغان لوبډلې لپاره په داسې حال کې ښه او غوړ خبر دی چې په دې وروستیو کې له یوې شلوریزې لوبې پرته نورې ټولې لوبې بایللې دي. راشد خان د تیر کال نومبر میاشت کې د ملا په برخه کې له عملیات وروسته د لنډ مهال او د خپلې روغتیا د ښه والي لپاره له لوبو ناست شوی و او مجیب زدران د سریلانکا پر وړاندې د سیالیو په درشل کې له خوږېدو وروسته تر ښه کېدو پورې له لوبډلې وتلی و. دا چې افغان لوبډلې له راشد او مجیب پرته خپلې وروستۍ لوبې وبایللې تر ډیره باورونه دا و چې په توپ اچونه کې افغان لوبډله پر یادو دوو لوبغاړو ولاړه ده او دا چې نوموړي لوبغاړي نه وو نو ځکه افغانستان کومه لوبه ونه شوه ګټلی. په همدې حال کې د ورځنۍ لوبلړۍ لپاره د دواړو هیوادونو د نوملړونو جوړښت او د افغانستان د بریاو مخینې ته په کتو سره افغان لوبډله په ایرلند برلاسې ده. افغان او ایرلندي لوبغاړو د مقابلې لپاره پوره چمتووالی نیولی او هیله شته چې افغان لوبډله به د ورځنۍ لوبلړۍ پیل په بریا واخلي.